دعا دی چې تاسو هر چېرته یې ښه خوشحاله اوسئ. نن موږ تاسو ته یو بله ریسیپي راوړې ده، د سبزۍ ریسیپي ده. بینګن یا دې ته تور باتینګن هم وایي بعض علاقو کې. ویورس موږ لږ ورکوټي سایز والا باتینګن دې کې استعمال کړي دي. که دې نه هم تاسو سره ورکوټي سایز کې وي نو ښه دي، ځکه چې بیا پخولو کې لږه اساني کېږي. ویورس باتینګن چې کوم دی نو دا یو داسې سبزي ده چې اکثر ماشومان یا ډېر خلک دا نه خوړل غواړي، خو د دې سیکرټ دا دی چې دا فل اف وایټامنز اینډ آیرن دی. کومو خلکو کې چې دا وینې کمی وي، د هیموګلوبین کمی وي، نو هغو له پکار دي چې د باتینګن استعمال خپل خوراک کې زیات کړي. او که دا تاسو ښه په طریقه باندې پوخ کې نو دا ډېر زیات مزیدار لګي. اکثر خلک چې دا سر چې کوم دی دا ترې لرې کېږي نه، نو که تاسو ته لګي چې ستاسو د دې باتینګن دا چې کوم بره دا سر شان جوړ دی دا ښه صفا دی، فنګس یا داسې څه شی نشته، تازه دی، نو دا ترې بالکل مه لرې کوئ. یو کتاب کې ما پړو کړي وو چې بینګن کې لکه ډېر زیات مضر څیزونه هم دي چې کوم زموږ صحت لپاره نه دي ښه، لکه حکیمان دا وایي که نه. نو په دې وجه چې تاسو ورسره دا د دې دغه سر پوخ کړئ نو د دې هغه مضر اثرات ټول ختم شي. نو په دې وجه او ویورس دې نه علاوه د دې سر دا چې کله پوخ شي دا ډېر زیات ښکلی ټیسټ کوي، نو دا تاسو یاد ساتئ، دا دې مه لرې کوئ. نو موږ تاسو ته چل ښیو چې دا ریسیپي جوړولو دپاره به دا موږ څنګه کټ کړو. داسې کټ په منځ کې ورکړئ. دا نور ټول موږ کټ کړي دي. ویورس باتینګن مختلفو طریقو سره پخیږي، لکه فرای هم طریقه شته، بیک کېږي هم چیز سره، او دې نه علاوه کیمې سره پخیږي، ډېر ښکلی ټیسټ کوي. پکوړې هم د دې جوړیږي. نن به موږ دې نه تاسو ته د اچاري بینګن جوړول ښایو. اچاري بینګن مطلب دی چې دې کې به موږ د اچارو والا انګریډینټس یا مسالې استعمالو او داسې فلیور به تاسو ته ملاویږي لکه تاسو اچار خورئ. که تاسو سره د اچار گوشت مساله وي نو هغې کې هم یو ځل خامخا ټرای کړئ، ډېر زیات مزیدار جوړیږي او ډېر په اسانه، ځکه چې هغه مساله یو کمباین تاسو ته یو شی ملاویږي نو ډېر ایزیلی به یې تاسو جوړ کړئ. نو دې دپاره مو بینګن راواخیستل، دغه شان مو کټ کړل کراس، د املی پلپ دی، کورکمن او سور مرچکي پاوډر، مالګه، اوږه او ادرک موږ ټکولی دي. او دا ویورز مساله ده چې کومه اچارو کې استعمالیږي. دې کې سونف دي، لکه تاسو به نیمه چمچ سونف راوالی، نیمه چمچ به چرشمو دغه تخم دی، دا ستاسو ته ښکاري، نیمه چمچ ماش دال او کلونجي او میترې دي پکې، دا موږ راواخیستلې. کلونجي په دې کې نشته نو دا موږ سایډ ته بېله راخیستې ده. او دا چې کوم دی دا هم د شرشمو بیج دی، او دا سپینه زیره ده، دا به موږ تړکې لپاره استعمالو. لږ شان شنه دنیا ده کوم چې موږ ګارنیشنګ کې استعمالو، او یو ټماټر چاپ کړی دی موږ، یو غټ پیاز دا موږ چاپ کړی دی، 3-4 شنه مرچکي، دا یو څو موږ ورو راخیستې دي، او دا لږ شان موږ چاپ کړي دي کوم چې موږ ګریوي کې استعمالو. نو راځئ چې موږ خپله ریسیپي سټارټ کړو. ویورز زموږ پین ګرم دی، په دې کې به موږ لږ شان کوکنګ آیل واچو. په دې ډش کې ویورز کوکنګ آیل لږ زیات لګي، ځکه چې دا سبزي ابزارب کوي ډېر زیات کوکنګ آیل. اوس تاسو ته ښکاري موږ خپل باتینګن په دې کې لږ شان آیل کې پین کې کېږدو، ګرم پین کې، او دا به موږ په سټیم کې پخوو. په دې به سر بند کړو، دا به سټیم کې پخوو. دا به موږ دومره پخوو چې دا نیمې نه هم زیات پاخه شي که نه، بیا به اینډ کې دا لږ بیا موږ مساله کې پخوو. نو په دې وجه موږ دا کوشش کوو چې دا پوخ شي. اوس ویورز راځئ چې موږ خپل بینګن وګورو چې څه پوزیشن دی. یو 2 ځله اول ما چیک کړي او سایډ مې ورته بدل کړی و. دا نیم خو پخه دي تقریبا. اوس به دا موږ پلیټ ته وباسو. دا تاسو اوون کې هم دا سټپ کولی شئ چې لږ ساعت یې اوون کې کېږدئ، آیل پرې ولګوئ. ویورز اوس موږ بینګنو ته مساله تیاروو. تقریبا نیم کپ نه زیات آیل مې واچول. آیل ګرم کړئ. ګرم آیل کې د شړشمو تخم او سپینه زیره واچوئ.
دغه مساله چې کوم اچار ولا تیاره مونږ اخیستې ده او پکې واچو. د کلونجي لا پکې نه ایډ کړو، دا به وروسته واچو ځکه چې دې سره لږ ذایقه داسې نه چې ترخه شي. پکې پیاز واچوئ او ډېر زیات نه پخوئ دا مساله، د دې بیا ذایقه ترخه شي. ویورز د اچار اروما شروع شوه، لا خو مونږ صرف مساله ایډ کړې ده. پیاز هم لږ شان پخو. ویورز مونږ خپل پیاز چیک کړو، پیاز رنګ بدل کړو. اوس به دې کې مونږ ادرک او د اوږه کرش کړی مو اول او پکې واچو. اوس پکې د شین مرچکې چې کوم مونږ چاپ کړی دی دا به واچو. کورکمن او سور مرچکی पाउडर, चॉप टमाटर पके वाचो. लग छानो वो पके वाचो घर में सीधा ग्रेवी जोड़ा सी. टमाटर से कम ले जा पके हेल्थी मसाले और दो चीज़ें ना हाल का हम हाफ टी स्पून रखा से था यदि मकदार का ज़्यादा वाले से دې اوس موږ سر کېږو او لږ ساعت لا به پوخ کړو. ویورز زموږ مساله تیاره ده، ټماټر پکې تقریبا حل شوي دي، موبایل سایډونه زموږ ته ښکاري. اوس به موږ دې کې املی والا پلپ واچو. که تاسو املی نه یوز کوئ نو امچور استعمال کړئ. 2 ټیبل سپون امچور پاؤډر پکې واچوئ، سره هم بیا ښکلی فلیور راځي. बातिंगन चिकन स्टीम के लग छान ऑयल के पकड़ी उगाओ के वाचो. बता से वाले न कला मसाला और ब्लेंडर की ब्लेंड करें पे फ्लेम लो के कता उस्ता द ग्रेवी कलर लाइट कारी नो पकी लग मोर रेड चिली पाउडर वाचो चे कम कलर ज्यादा लरी और फ्लेवर एक कम ग्रीन चिलीज. اوس په دې باندې بیا موږ سر کېږو او په دمه به یې کېږو تقریبا 10 منټه 8 منټه د ډېر لو فلیم باندې پخو چې د باذنګن چې کوم لږ ډېر کچا پاتې وي چې هغه بالکل سافټ پخه شي او فلیور هم ابزارب کړي د مسالې والا ټول. ویورز ډېر مزېدار ډش دی، خامخا یې جوړ کړئ. همدغه رنګې یو بل حیدرآبادي بینګن دی، هغه هم موږ تاسو ته ښایو. هغه مغل ډش دی، په هغې کې ډېر زیات ګریوي کې انګریډینټس استعمالېږي. انشاءالله چې موږ ته ټایم میلاو شي هغه موږ تاسو سره ضرور شیر کوو. ویورز اوس دا باذنګن داسې شول تقریبا پاخه دي. تاسو لږ لږ ساعت پس دا چیک کوئ. دا باذنګن کوالټي باندې هم ډیپینډ کوي چې هغه څومره سخت دي. فلیم بند کړئ. کلونجي تاسو ته موږ خولې به شروع کړي، دا به اوس پکې واچو. شنه دنیا یا پارسلې، چټ مساله موږ خپل کورنۍ استعمالوو. زموږ چینل کې د دې ویډیو موجوده ده، تاسو وګورئ. زموږ خپل باذنګن ډش آوټ کړو. زموږ اچاري بینګن تیار دي. که تاسو امو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دې له لایک ورکړو، امو چینل سبسکرایب کړو او خپلو ملګرو سره یې شیر کړو. تاسو ډېره مهرباني کتلو دپاره او موږ سره اوسېږو. نوره اپکمنګ ویډیوز کتلو دپاره آباد اوسېږو. الله په امان.